درې دلیلونه چې ولې باید موږ په ناوړه اقتصادي حالاتو کې یا په اقتصادي رکود کې کاروبار پیل کړو. کله چې اقتصادي رکود وي، ناوړه اقتصادي حالات په یوه ټولنه کې، هلته شرکتونه خپل کارکوونکي اخراجوي، غواړي دوی خپل لګښتونه کم کړي ترڅو سقوط ونه کړي. خلکو عواید او پیسې کمیږي، دوی غواړي خپل لګښتونه کم کړي ترڅو د ژوند دپاره دوی پیسې کمې نشي. نو په داسې یو حالت کې ولې موږ باید کاروبار پیل کړو؟ درې دلیلونه تاسو ته وایم چې په دغه وخت کې موږ باید ولې کاروبار پیل کړو. راځم لومړي دلیل ته. کله چې اقتصادي حالت سم نه وي، اقتصادي رکود وي او بحران ته یو اقتصاد لیږل کېږي، په دغه وخت کې د خلکو ستونزې ډېرې وي، خلکو مشکلات ډېر وي. هر څومره چې تاسو یوې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړئ، په همغه طریقه تاسو کولی شئ یو سم بزنس جوړ کړئ. یعنې که چیرې تاسو د نړۍ کاروبارونه مطالعه کړئ وایي ګورئ هغوی یوې لویې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړې ده. هغه کسان چې شتمن شوي دي هغوی یوه ستونزه حل کړې ده، یو ارزښت یې ټولنې ته وړاندې کړی دی. نو په هغه وخت کې اقتصادي بحران چې وي، هلته ستونزې په ټولنه کې ډېرې وي. خلک غواړي چې دغه ستونزو څخه خلاصی پیدا کړي. نو که چیرې تاسو هغه ستونزې ته یوه سمه، ارزانه او معقوله او ښه حل لاره پیدا کړله، تاسو کولی شئ یو ښه بزنس، یو ښه کاروبار جوړ کړئ. وګورئ کله چې کرونا راغله، درې کاله مخکې د کرونا په وخت کې ډېر کاروبارونه و چې له منځه لاړله، اما ډېر کاروبارونه و چې هلته نوي را پیدا شول. مثلا د زوم اپلیکیشن چې خلکو ترمنځ د آنلاین میټینګ یا د آنلاین کتلو او لیدلو زمینه برابروله، جلسې به برابرولې. همدارنګه آنلاین درسونه، آنلاین اخیستل او خرڅول ډېر پرمختګ یې وکړ، ځکه خلکو دغه ستونزې پیدا کړلې او دلته نور خلک را پیدا شول او دغه ستونزو ته یې حل لاره پیدا کړله. یعنې یو چا غوښتل چې انګلیسي ژبه په آنلاین بڼه زده کړي، هلته بعضې کورسونه پیدا شوي وو چې په آنلاین بڼه یې خلکو ته یو څه ورښودل، یعنې هغه ستونزه یې حلوله. هغوی ډېر پرمختګ وکړ. نو تاسو هم وګورئ چې کومې ستونزې را پیدا شوي دي او هغه ستونزو ته موږ څرنګه کولی شو چې حل لاره پیدا کړو، خصوصا د اقتصادي رکود په حالت کې. دویم دلیل ته راځم. دویم دلیل دا دی چې تاسو د اقتصادي رکود په حالت کې هر څه ارزانه پیدا کولی شئ. مثلا کارګر ډېر ارزانه وي، د ځای کرایه، د دفتر کرایه ډېر ارزانه وي. هغه وسایل لکه کمپیوټر، میز، فرنیچر او دې ته نور وسایل ډېر په کم لګښت تاسو کولی شئ پیدا کړئ، ځکه شرکتونه غواړي چې سقوط ونه کړي او هر څه غواړي ارزانه وپلوري او غواړي چې هغه اقتصادي چرخه یې دوام ولري. نو تاسو هر څه کولی شئ ارزانه پیدا کړئ، حتی کولی شئ تاسو د خپل کور څخه کار وکړئ، د دفتر لګښت هم په تاسو باندې رانشي او هر څه چې تاسو ارزانه پیدا کړئ، تاسو ته هغه محصول ارزانه پرېوځي او تاسو کولی شئ چې هغه ټولنې ته وړاندې کړئ. دریم دلیل دا دی چې بازار ته په ننوتلو کې ډېر کم رقابت یا سیالي وي. کله چې تاسو په سم اقتصادي حالت کې بازار ته ننوځئ، نو هلته حالت اقتصادي سم وي، تاسو رقیبان لرئ په بازار کې. نو کله چې اقتصادي رکود وي، ناوړه اقتصادي حالت وي، هلته هر څوک وایي چې اقتصاد سم نه دی، نو زه ولې کاروبار باید پیل کړم. هر څوک د تېښتې پر مهال وي، هر څوک غواړي تېښته وکړي، نه غواړي چې دوی پانګونه وکړي، نه غواړي چې دوی د یوه فرصت څخه استفاده وکړي. نو دلته کله چې تاسو په یوه مفکوره باندې کاروبار پیلوئ، یوې ستونزې ته حل لاره را پیدا کوئ، دلته تاسو رقیبان کم لرئ، سیالان کم لرئ. نو بازار ته په ښه شکل سره ننوځئ او هلته څوک نه وي چې تاسو سره رقابت ترسره کړي. دغه درې دلیلونه دي چې تاسو کولی شئ چې په ناوړه اقتصادي حالت یا اقتصادي رکود کې یو کاروبار باید پیل کړئ.